مکتب کې استادانو او شاګردانو خپل هغه صنفیانو به زه دغه ته تشویقولم چې زه د یاګان شعر و غزل او ترنم او زه چې تا ته ګورم زه داسې احساس کوم چې یا خو ښه مینه کې مات شوی هم شوخ دی او زما خپله دغه شوخ بیتونه ډېر خوښېږي. نو دا چې څوک دی په خپله ژبه به ځان در وپېژني له ده به یې واورو. مخ به دې ټول دانې دانې شي پښیمانه مخ به دې ټول دانې دانې شي پښیمانه به شي رقیب بالمعزه دی اشرا مچکې ما ورکوه. واه ته یې اصلا مسلک ژورنالیست. بالکل. غږ دې راته ونه کړ کاروان دې راته ونه ویل مورې مروره قربان دې راته ونه ویل. الله حسن زیم ژورنالیست په صفات باندې یعنې صحنې ته به کله هغه تمثیل به یې کړو نو هغه صحنې محیط په ما باندې ډېر زیات تاثیر وکړی. غاړه خولګۍ ورسره غبرګ لاسونه و شل مچکې ټول مې خدمت کې و خو ما نایاشینه کې وم تېروتلی ستا د سترګو په ادا حتما هیڅ ضمانت نه و چې ته دې شه زما حتما. د نفرت کلی کې مې کر د محبت وکړ خو د نفرت کلی کې مې کر د محبت وکړ خو د خپلې مینې په تاوان باندې مې زړه خوږیږي. هغه واده شوه په سلګو د پلار له کوره لاړه هغه واده شوه په سلګو د پلار له کوره لاړه د هغې پیغلې په ارمان باندې مې زړه خوږي. د ادب کڅ د ادبي فرهنګي او شاعرانه پاڼې درنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه مینه نیک هیلې او نیک پیرزوینې مې ومنئ. هیله ده چې ټول به روغ رمټ او د یوازیني څښتن پر خاورینه ځمکه به د روغتیا پر جامو پټ یاست او د امن ساه به اخلئ. درنو اوریدونکو په نن خپرونه کې یو ځل بیا د یوه ګران میلمه سره دغه میلمه ما ته ډېر نازولی دی. دی ژورنالیست دی ادبي او فرهنګي خپرونې کوي او د دې ترڅنګ دی ډېر ښایسته غږ لري د دیکلومې دپاره او همدارنګه د ترنم دپاره. نو دا چې څوک دی په خپله ژبه به ځان در وپېژني له ده به یې واورو. په ناسته په ولاړه کې د ستا یم خالقه احسان نه دی زه دې لره پیدا یم خالقه. ډېره او که چېرته رانه شوي وي نو کړې ګناه معاف کړه که چېرته رانه شوي وي نو کړې ګناه معاف کړه او بنده یم لږ څه کې خطا یم خالقه. ډېره زیاته مننه احسان من صاحب. سلامونه تا ته د ادب کڅ ټولو درنو اورېدونکو او لیدونکو ته په دې هیله چې راته رک روغ او د صحت پورې جامو به سنبال اوسي. فیض الله حسن زیم او مخکې هم درته یادونه وکړه چې شاعر نه یم یوازې له شعر او له ادب او له دیکلمو او ترنم سره خورا لکه نور شاعرانو په څېر مینه لرم. ادب کڅ درنو مینوالو تاسو واورېدل چې په نن خپرونه کې ګران فیض الله حسن زی را سره دی. له ده به شاعري اورو له ده به دیکلمې اورو او همدارنګه ترنم به هم پرې کوو ستاسو د مینې په خاطر باندې. نو په دې شعرونو بلنه ورکوم چې خوږو خبرو کې خبرې رانه اخلي خوږو خبرو کې خبرې رانه اخلي هغه را باندې ناز کوي شکرې رانه اخلي. شاعر یم یوه مسته جینۍ ځان را پسې وژني شاعر یم یوه مسته جینۍ ځان را پسې وژني راځي د شپې خوبونو کې سندرې رانه اخلي. فیض الله حسن زینه شعرونه اوري. ډېره زیاته مننه احسان من صاحب. دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ ادبي خپرونې هم کوو نو طبعا چې د مختلفو شاعرانو شعرونه به سړی راوړي وګڼي که چېرې د یو کس شاعري هم سړی ولولي اورېدونکو ته یا هم لیدونکو ته طبعا هغوی ته به هم یو څه ستړي کېږي او یو څه به ورته خسته کن کېږي. بیا به داسې هم درته وایي چې دی کېدی شي خپلوان وي. بلکل همداسې هم څه کېدلی شي. نو زه یعنې په افغانستان کې هغه شاعران چې مثلا دوی کتابونه لیکلي دي دوی ډېر غزلې لیکلي دي زه یې شعرونه لولم او دیکلمه کوم او ډېر خوند ترې اخلم. یو له هغه جملې څخه درنو لیدونکو خپله سردار شاه احسان من دی چې د غزلې زه همیش لولم دیکلمه کوم له فیسبوک نه سکرین شاټ کوم هم ډېر خوند راته کوي. نو د حافظ
حمیم جلالزی د غزل د که ښه انتخاب، غوره انتخاب، د ښو شاعرانو انتخاب ستا ذوق لا پیاوړی کوي. راځه اورو یې. لیکي وایي وم تېروتلی ستا د سترګو په ادا حتما، وم تېروتلی، وم تېروتلی ستا د سترګو په ادا حتما، هیڅ ضمانت نه و چې ته دې شه زما حتما. واه احسانمن صاحب دا ځل به ته سلام کوې زه به مخ اړومه، دا ځل به ته سلام کوې، دا ځل به ته سلام کوې او زه به مخ اړومه، ژوند دی باور لرم مخ کېږو سره بیا حتما. واه ډېره. او دومره اوږده موده خفګان خو ما فرض کړی نه و، دومره اوږده موده خفګان خو ما فرض کړی، دومره اوږده موده خفګان خو ما فرض کړی نه و، ما ویل هفته وروسته به بیرته شي پخلا حتما. واه ډېره دي. یا ډېر اسانه تا په هر څه خاورې واړولې، څنګه؟ یا تا ډېر اسانه په هر څه خاورې واړولې، یا خلک ټول همداسې دي زیم اشتباه حتما. واه ډېر. او ته به راګرځې مګر زه دا واده نه کوم چې ته به راګرځې، ته به راګرځې مګر زه دا واده نه کوم چې ستا اوسنی ځای به مې زړه کې وي سبا حتما. ډېر. او آخري بیت دی وایي حمیمه کله چې هم خپل ضرورتونه شمیرم، حمیمه کله چې هم، حمیمه کله چې هم خپل ضرورتونه شمیرم، اول ستا پر اوږو خوب وي بیا خندا حتما. ډېر لوی انتخاب، ډېر په زړه پورې شعر. حمیم جلالزی بالکل د هېواد یو له تکړه شاعرانو دی چې حساب لیکېږي، ښکلې شاعري پنځوي، ښه پنځګر دی. او حسنزی هم ډېر مینوال دی، په خپرونو کې ورته ځای ورکوي او دا دی نن دلته مو هم ترېنه واورئ. نو ډېره مننه راته آباد اوسې. راځه دا هم راته ووایه حسنزی، ته یې اصلا مسلک ژورنالیزم، بالکل ژورنالیست، یو ژورنالیست دی، له ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ یې. شعر او ادب سره د مینه څنګه پیدا شو او دغه مینه په کومه کچه وپالل شو؟ ډېره زیاته مننه احسانمن صاحب. هر سړی په ژوند کې یو څه سره علاقه ساتي، زیاتره خلک دي چې مثلا د یو ورزش له یوې لوبې سره داسې علاقه ساتي که چیرې هغه لوبه ونه کړي هغه ورځ په هغه باندې نه تېرېږي. نو زما یو ډېر علاقه چې وله، زه کله د مکتب له دورې نه چې وم هغه به زه دغه وم چې مثلا زه به مکتب کې استادانو او شاګردانو خپل هغه صنفیانو به زه دغه ته تشویقولم چې زه د یګان شعر او غزل او ترنم وکړم. نه پوهېږم چې د غږ په خاطر به یا ماته ویل یا به د نورو په خاطر وم، علاقه مې بیخي زیاته ورسره شوله. دوم چې کله یو څه رالوی شوم نو زما مشر ورور هغه ژورنالیزم لوستی و، دا علاقه پیدا شوله کله د طبعا یو څه تاثیر کوي محیط ژورنالیزم لوسته، کله به چې کور ته راغی په رخصتۍ باندې یګان د ژورنالیزم اړوند یګان مسایل ویلو نو په ما یې هم تاثیر وکړ. دا باعث شو چې زه راغلم ژورنالیزم ته، او ادبیات او ژورنالیزم سره لکه زنځیر په شان متوصل دي. چیرې څوک له ادبیاتو نه فارغ وي هغه ژورنالیست کیدی شي، او که څوک چیرې ژورنالیست نه فارغ وي او په ادبیاتو پوه نه شي بیا نو شاعر کیدلی هم نه شي. لکه زه اوس چې ما یوازې ژورنالیزم لوستی په ادبیاتو دومره نه پوهېږم نو ځکه شاعر هم نه یم. دا بې لامل هم وي. زه وایم چې ته که په ادبیاتو نه پوهېږې خو شعر انتخاب باندې ډېر ښه پوهېږي، او کوم شعرونه چې د خپرونو لپاره انتخابوي خپله یې دیکلم کوي وایي، دا ډېر عالي انتخاب دی، او دا نزاکت او هغه وړتیا په تا کې لیده کېږي چې دغسې یو انتخاب دی باید وسي. داسې تصویر سره به هم خیر کله کله مخ شوی چې مشر ورور راغلی وي، هغه ژورنالیزم پوهنځی یې لوسته، ژورنالیست و، کله به یو کونج کې ناست یا دیکلومه به یې کړې وي یا به یې خبر ځان سره وي، تمثیل به یې کوه، ته به هم ورته غوږ وي او اغېز به یې در باندې ښه. طبعا فکر کوم د هغه د پوهنتون دریم کال او زه د مکتب یو ولسم که لسم صنف کې وم، داسې مې څه لیره نو هغه به چې کله راووته بیا ما ته خپل تلیفون راکړو، ما به هغه ته کامره نیولې وه، هغه به د ژورنالیست په صفات باندې یعنې صحنې ته به کله هغه تمثیل به یې کوو، نو هغه صحنې محیط په ما باندې ډېر زیات تاثیر وکړ او ما ته بیا هم خوند راکړ، ما هم غوښتل چې خبرنګار شم. په داسې حال کې چې مثلا زیاتره خلک د لوبو د نور شیانو ډېر شوقي ول، خو ما وړوکوالي نه هېڅ شاعرانه بنډار نه ده پرېښي. دا خو ډېر عالي دی او خوشحاله شوم چې دومره مینه له شعر او ادب سره پالې، او په کار هم دی یو ژورنالیست ته چې په ادبیاتو باندې برلاسی وي، وپوهېږي، هغه ټول قاعده او قانون چې د یوې ژبې دی پر هغې بلد وي، ځکه دا سره ادبیات ډېره مرسته کوي.
که خبر څنګه ده، که د مطبوعاتو نورې برخې دي، که ادبي خپرونې دي، که ټولنیزې خپرونې دي، په دې ټولو کې ورسره د ژبې د لحن د جوړښت لپاره دا مهم مسایل دي چې باید زده یې کا. نو راځه خبرې به ډېرې زیاتې نه کوو، نن مې زړه دی له تا شاعري واورم، پوښتنو ته ډېر نه ځو، همدومره بسنه کوي. په څو شعرونو بلنه در کوم که د حوصله و یو ترنم درنه اورو. انشاءالله. راشه ماشوم ریباره نخې یوسه ورته. څومره لوړ. راشه ماشوم ریباره نخې یوسه ورته، رشته مو ختمه شوله ستنه او تار. څومره خوندور. پر همدې بیت درنه اورو. دا چې احسانوان صاحب یاګان بیتونه ستاسو هم شوخ دي او زما خپله دغه شوخ بیتونه ډېر خوښېږي. یو ځل دوه ځای کې ټپي لیکي، وایي مخ به دې ټول دانې دانې شي پښیمانه به شي. مخ به دې ټول دانې دانې شي پښیمانه. مخ به دې ټول دانې دانې شي پښیمانه به شي، رقیب بالمعزه دی اشنا مچکې ما ورکوه. راځم غزل ته. حکیم وصال لیکي، وصال صاحب ځینې ژوندی اوس فعلا مسافر دی، کله چې له کوره مسافر کېده یو غزل یې لیکلی و، بیا ما ته هم راستولی و. وایي وینې ترې څاڅي زخمي په ځیګر شومه زه، وینې ترې څاڅي زخمي په ځیګر شومه زه، څنګه ژوندی پاتې له دغسې پرهر شومه زه، او هم شوم بې پلاره هم بې موره هم بې تالالیه. څنګه هم شوم بې پلاره هم بې موره هم بې تالالیه، په دې تنکۍ ځوانۍ په څومره غمو سر شومه زه. او دا به رښتیا وایي خفه وي که خوشحاله وي. دا به رښتیا وایي خفه وي که خوشحاله وي، ته چې کلی پاتې شو او لاړم مسافر شومه زه. او داسې یو وخت و چې سلام مې چا لیک نه کوو، داسې یو وخت و چې سلام مې چا لیک نه کوو، داسې یو وخت و چې سلام مې چا لیک نه کوو، داسې یو وخت شو چې د زړونو اوس رهبر شومه زه. او سر مې را وګرځېده په ځمکه زه را پرېوتمه. سر مې را وګرځېدو په ځمکه زه را پرېوتمه، کله چې ستا د بېلتانه نه چې خبر شومه زه. او یو وخت به راشي چې په خدای راپسې وبه ژاړې، یو وخت به راشي چې په خدای راپسې وبه ژاړې، یو وخت به راشي چې په خدای راپسې وبه ژاړې، یو وخت به واورې دې دنیا نه چې بهر شومه زه. او ما ویل وصاله چې تا پرېږدم شاید غم مې کم شي، ما ویل وصاله چې تا پرېږدم شاید غم مې کم شي، خو داسې ونه شول له بدو نه بدتر شومه زه. او داسې ونه شول له بدو نه بدتر شومه زه. ډېره لږ غزل، خو ما د ترنم غوښتنه وکړه ځان یې تېر ایسته، داسې یې نه پرېږدو چې ترنم راته ونه کړي. ترنم به ترېنه اورو. بیتونه دي چې د مینې جنگ شروع کوم خو لښکر پردی شو، د مینې جنگ شروع کوم خو لښکر پردی شو، تنه مې خپله د جانانو خو پرې سر پردی شو. څومره خوندور. یو ټپه به زه هم درته وایي، وایي غاړه خولګۍ ورسره غبرګ لاسونه و شل مچکې، دغسې ټول مې خدمت کې و خو ما نایاشي نه کېده. دی د دغسې مینې شاعر دی، د رومانۍ شاعرۍ ډېر زیات مینوال دی، او کله مو هم په خپرونه کې داسې مینوال له ځانه سره نه درلود. نن له ده نه روماني شاعري اورو، او دغسې خوندور بنډار ستاسې دپاره یوازې چمتو کوو چې څو شېبې مو ارامه او په خوښۍ تېرې سي او له ادبي خپرونې خوند او لذت واخلو. نتیجه ګور د انصاف د داودار دنیا، ته یې رقیب ته ورکړې ستا پیغورې ما ته راکړې، او سودایي نه خو په مذهب د لټون واوښتمه، سودایي نه خو په مذهب د لټون واوښتمه، سودایي نه خو په مذهب د لټون واوښتمه، چې مخې پټ کړ نیمایي انځور یې ما ته راکړ، ډېره او لکه بنګړی د رسوایۍ په مقام ودرېدمه، لکه بنګړی د رسوایۍ په مقام ودرېدمه، لکه بنګړی د رسوایۍ په مقام ودرېدمه، ما دومره نه غوښته چې څومره شور یې ما ته راکړ، او ما دومره نه غوښته چې څومره شور یې ما ته راکړ. لاړې واده شوې د بل چا شوې نور نو مه راګوره، زما له سترګو چې پناه شوې نور نو مه راګوره. زه چې تا ته ګورم زه داسې احساس کومه چې یا خو ښه مینه کې مات سوی، او یا لا دا د مینې د انتظار له خوږو نه درد احساس،
کیسه څه ده نه. نن یې وکړه اورېدو نن دا دواړه نشته په ما کې، نه تر اوسه مینه کې ما چې یم او لا نه هم مین شوی یم. بس ساده ساده و پټانۍ ژوند روان ده همداسې مخ ته. او دا یازانه شعرونه چې وایم ټپې لولم که څلوریزې دي ده له شوق نه ولولم. ګوره هغې یوه ټپه ده وایي چې مینه دې وکړه بیا دې پرېښوه، مینه دې وکړه بیا دې پرېښوه، څوک له کرلي کښته نه اخلي لاسونه. څومره خوندوره. زه وایم چې ته هسې له کښته لاس اخلي. نه او یو باید ده که نه خلک یې د له خطرې لیکي وایي که یاري کړې همدا یو وخت ده، که یاري کړې همدا یو وخت ده او بیا مې د بریتو خط راځي بدرنګ به شمه. اوس زمونږ دغه د بریتو خطونه راغلي دي، اوس بدرنګه سوي هغه د یارۍ وخت تللی ده. ستا خو اوس وخت دی که دا خبره زه او زما ملګری همکار عمران الدین نیکمل وکړو خو بیا بېله خبره ده، ځکه چې اوس موږ پسې چې خپل اولادونه را روان وي راپسې غږ وکړي چې هغه شاته وګورو چې بس ته لښکر راپسې خپله حیران شو. ته خو لا همداسې او مینه خو د ژوند د رنګونو یو رنګ دی. بلکل. خو مونږ تر اوسه دې مقام ته نه یې رسېدلي احسان منص. دا هغه څه دي چې رښتیا زه یم ګوره له سترګو د ښکاري پټوې درنه لیدونکي پوهېږي چې ستاسو همکار ته ښکاري چې زه څه ډول ښکارم. اوس سره کیمره په لاس کې ده نو هغه ته بهتره ښکاري. هغه زمونږ په دوه تصویرو کې ویني، هم کامرې دننه ویني هم په خپلو سترګو مخامخ ویني. وښکاري ما ته عمران څه وایي؟ ما ته وایي یعنې هغه خپل لاس داسې که راته چې ته ډېر عاجزه ښکاري. اما ته وایي که نه اشارې راته کوي چې دی نه دی چې مین نه یې هېڅ امکان نه لري. خو زه وایم چې دا مینه دې لا وپایږي که یې هم. بلکل مینه داسې نه ده احسان منصب چې یوازې به یو انجونو سره به کېږي. مطلب بلکل مینه له مور سره، مینه له پلار سره، مینه له خدای سره، له وطن سره. خو دې کې شک نشته چې زه مې له مور او پلار سره بېنهایته مینه کوم. بس او دا هغه څه دي چې زما لپاره مثلا یعنې هغه څه دي چې زه یې دته اړ کړی یم چې له کور نه 4-5 ورځې نه زیاته مسافري نشم کولی. حتما باید لاړ شم. په داسې حال کې چې پرته له مور او پلار نه زه کور کې داسې څوک نه لرم مثلا لکه تاسو غوندې چې د اولادو څښتن اوسېږي. یوازې خو دوی لپاره زه ورځم. دا هغه زما لپاره حقیقي مینه ده. همدا خبره دې ما ته رایاده کړه. کور ته به چې کله ورسېدم مور به تر هغه لاره څارله چې د دروازې کړنګ به اوري، زما د ورتګ ساعت به قید. نو هغه خوښي احساس زه اوس ترېنه ډېر محروم یم. زما یو بیت و څو چې ورځم له کاره ستړی د مور غېږې ته، څو چې ورځم له کاره ستړی د مور غېږې ته مې تر هغې 100 ځلې نظر په دروازې اړوي. دا مینه دې خدای تر ډېره وپایي. همدا مینه ده. زمونږ تلاش همدا دی د انسان سره مینه کوه، له خپل خالق سره، د هغه له محبوب سره، د خپل هیواد ولس سره، په ټوله کې له انسان سره. بلکل. پر همدې باید بلنه درکوم چې انسانیت ته په درنښت باندې قایل یم. انسانیت ته په درنښت باندې قایل یم. یو ته نه هر انسان را باندې ګران له تا یې. نو دا چې د مور په اړه مو ډېر سره وویلې، کاروان صاحب هم د مور په اړه یو غزل لیکلی، په وروستیو کې به سره د کلمکو بیا به خدای پاماني کړه. بس کاروان صاحب لیکي غږ دې راته ونه کړ کاروان دې راته ونه ویل، مورې مرورا قربان دې راته ونه ویل، غږ نه دې لوګېشم نګورې د ژوند بیړۍ مې سختو څپو واخیستا، نګورې د ژوند بیړۍ مې سختو څپو واخیستا، ته خو مې مانو وې د باد باندې راته ونه ویل، غږ دې راته ونه کړ قربان دې راته ونه ویل، غږ دې راته ونه کړ قربان دې راته ونه ویل. ستا پوستن او ستا پتار ستا کمیس ګنډلی و، ستا پتار ستا پوستن ستا کمیس ګنډلی و، څیرې مې ګریوان وله ګریوان دې راته ونه ویل، غږ دې راته ونه کړ قربان دې راته ونه ویل.
غږ دې راته ونه کړ کاروان دې راته ونه ویل مورې مرورا وې قربان دې راته ونه ویل پاڼې پاڼې توی شوم او پاڼې پاڼې باد یوړم پاڼې پاڼې توی شوم او پاڼې پاڼې باد یوړم لاړل سپرلیا له خزان دې راته ونه ویل لاړل سپرلیا له خزان دې راته ونه ویل غږ دې راته ونه کړ کاروان دې راته ونه ویل مورې مرورا وې قربان دې راته ونه ویل ته دلل می ګل وې خو تا نه ویل چې ته ګیم ته دلل می ګل وې خو تا نه ویل چې ته ګیم ډکلو اوښکو زړه وم له باران دې راته ونه ویل مورې مرورا وې قربان دې راته ونه ویل مورې مرورا وې قربان دې راته ونه ویل ستا نعمل بدل خو په والله که په لاس راشي بیا ستا نعمل بدل خو په والله که په لاس راشي بیا لوی تاوان مې وکړ له تاوان دې راته ونه ویل لوی تاوان مې وکړ له تاوان دې راته ونه ویل غږ دې راته ونه کړ کاروان دې راته ونه ویل مورې مرورا وې قربان دې راته ونه ویل. ډېره زیاته مننه احسان صاحب. د حسنزي نه ډېره مننه نړۍ مننه چې ښایسته ترانه مې وکړي. که څه هم درنو لیدونکو نن په داسې یو فضا کې کېناستو حسنزی په لاس راغلی او ما ویل چې بس د سره بنډار وکړو. که څه هم دغه زمینه ډېره نه مساعده کېده خو بیا هم ځای طبیعي دی موږ وایو چې څومره طبیعي ویډیوګانې وسي د وطن ګڼه ښکلا وړاندې سي یوازې له شعر نه مو یوازې له ملګرو نه مو هدف نه دی د وطن بېلابېلې ښکلاوې ځکه موږ بېل بېل ځایونه انتخابوو چې تاسو ته داسې د خپل وطن ښکلا څرګنده کړو چې زموږ وطن افغانستان زرغون افغانستان دی ښکلی دی هره سیمه یې ځان ته ځانګړې ښکلا لري. نن هم همدغسې په وزیر اکبر خان کې په یو پارک یو سیمه کې ناست یو دغه ویډیو مو درته ریکارډ کړه حسنزي سره مو خبرې اترې وکولې. له ده هم مننه کوو چې نن دی خپرونې ته جوګه سو بلنه یې ومنله او راغی. ډېره زیاته مننه هیله کوم احسان صاحب کور مو ودان چې ما ته مو په خپلونه کې ادب کس کې بلنه راکړله. ډېره زیاته مننه انشاءالله بیا به په نور فرصتونو کې له خیره چې ښه موسمونه ول او نور ځایونو ته سره ولاړه بیا حتمونه بیا به سره بنډارونه کوو. له تا ډېره مننه کوم کور مو ودان الله دې هر کله راوله. دا به یوازې یوه خپرونه نه وي درنو لیدونکو. حسنزی ډېرې وړتیاوې لري د نه به ډېرې خپرونې ریکارډ کړو مینهوالو ته به یې وړاندې کړو ځکه دی په سکرین باندې تر ډېره نه دی راغلی او دی چې د پردې تر شا یعنې په راډیو کې د تریبیون تر شا کوم کار کړی دی هغه باید په ډاګه سي هغه باید تاسو ته وړاندې کړو. له ده سره به نورې مرکې نورې خبرې هم په راتلونکي کې لرو خو له تاسو ټولو ډېره مننه چې ادب کڅ مو تر دا دمه بدرګه کړ. د خپل ګران همکار عمران الدین نیکمل نه ځانګړې او نړۍ مننه چې د دغې خپرونې د ویډیو د ثبت او ایډیټ چارې پر غاړه لري. له تاسې بیا هم مننه. الله مو مل شه. تر بله ادب کڅه مو په ستره ځواکمنه او تلپاتې رب سپارو. د الله